له دې ځایه روان کړم او خپل مشر ته یې وروستلم. شپه پخه شوه. سپوږمۍ په کرار کرار په تازه کېدو وه. یو 2 منزله د لرګیو نه جوړې ودانۍ ته ودرېدو. له کړکیو څخه یې د لاټین رڼا راوتله. د ودانۍ نه د باندې څو پمن زموږ په انتظار ولاړو. کله چې دروازې ته ورخواته شو ټول یو طرف ته شول. کوټې ته وردننه شوم. په کوټه کې یو اوږد میز او یو بل څنګ ته یې څوکۍ پرتې وې چې یو څو پمن پرې خاموشه ناسو. بر سرته په یو څوکۍ یو بوډا پمن ناسو. له ورتګ سره بوډا د ناستې ست وکړ. وپوهېدم چې مشر یې همدا بوډا دی. په خبرو یې شروع وکړه. زما نوم زوسال دی او د کاریکا اوسېدونکی یم. ستا په هکله مې معلومات ترلاسه کړي. تاسو هغه یې چې له سنټ مارټن څخه راتښتېدلي یې او څو ټوپکې در سره دي. ورته مې وویل همدا یو ده، نور مو سیند کې واچول. ښه دا ووایه چې نور ملګري دي چیرته دي؟ ورته مې وویل د ساحل پر غاړه په یو محفوظ ځای کې ناست دي. ښه یې وکړل. په معنادار نظر یې راوکتل. بیا یې وویل دلته څنګه راغلې او موږ مو څه مرسته کولی شو؟ تاسو په پیسو موږ ته یو کښتۍ او خوراک راکړئ او کوم شی چې د سمندر په سفر کې ضرورت کیږي هغه راکړئ. ډېر ښه. په اتفاق سره له موږ سره یوه غټه کښتۍ د خرڅلاو لپاره حاضره ده چې زموږ ملګرو یوه اونۍ مخکې راغلا کړې. کښتۍ ډېره عمده ده خو لږه خرابتیا یې په بادبان کې شته. تاسو غم مه کوئ. په 2 ساعتونو کې به یې درته تیاره کړو او صفا به درته ووایم چې 3000 فرانکه به یې قیمت وي. که دا قیمت نشئ ادا کولی نو دویمه طریقه دا ده چې بیرته سنټ مارټن ته لاړ شئ او هغه 2 ټوپکې راوړئ چې د هغوی په بدل کې به یې درکړو. څنګه مو خوښه ده؟ ورته مې وویل سمه ده، موږ به 3000 فرانکه درته تیار کړو. ویې ویل اها تاسو خو مالداره ښکارئ. بس کښتۍ ستاسو شوه. اوس ته زموږ میلمه یې. خوښه دې ده چې قهوه وڅښې؟ موږ د میلمنو لپاره ځان ته لوښي لرو. په هغه المارۍ کې لوښي پراته دي. ورته مې وویل مننه نه یې څښم. په دې کې لاشوني وویل اخ یوه ګوته مې رانه ولوېده. داسې ښکاري چې بدن مې په کرار کرار را سره خدای پاماني کوي. لکه مخکې مې چې وویل په دې مخلوق یو عجب مرض لګېدلی و. که به یې په مخ و نو د مخ برخه به یې مرض خوړه، که به یې په لاس او یا په بل ځای و. خیر بوډا پرې ور برچ وهل. غلی شه لاشوني پرېږده چې له پیپلن ملګري سره سودا ختمه کړم. پس نو داسې وکړه چې په خپلو ملګرو دې د کښتۍ زیری وکړه. زموږ کسان به ډېر ژر د هر څه بندوبست درته وکړي او یو دا کار وکړئ چې خپله بیړۍ مو د تیږو په واسطه په ساحل کې غرقه کړئ. که چا ولیده له تاسو سره زموږ هم خیر نشته. زه را اوچت شوم. ورته مې وویل سمه ده، موږ به ستاسو په هدایت عمل وکړو. خو چې ورته نږدې شوم نو ټوپک مې په اوږه کېښود او د یو بدماش په لهجه مې ورته وویل خو تاسو هم په یاد ولرئ که مو د کوم فریب کوښښ وکړ او په وعدو مو کښتۍ راونه سپارله نو بیا به زموږ د ټوپکو خولې او ستاسو سینې وي. د بوډا په اشاره هغه لویشتکی پمن را روان شو چې موږ ته زموږ د اوسېدو ځای راوښیي. شپې په کرار خپل مزل مخته کاوه. په ټوله جزیره د سپوږمۍ رڼا وه او ورسره یوه ژوره خاموشي وه. داسې ښکارېده لکه دا جزیره چې له پیړیو ویرانه او ویجاړه پرته وي. د جزیرې ونې او غڼې هم لکه د دوی په مرض چې اخته وي. همدا لویشتکی مخته روان و. په لاس کې نیولی لاټین به کله کله په ځمکه ترې لګېده. چپ لاس یې زما په ګومان فلج شوی و خو له پښو ډېر چابک و. غږ مې ورته وکړ ای ته انسان یې که سوی؟ لږ ودرېږه چې دمه وکړو. ناڅاپه راتاو شو او زما نه لږ وړاندې کېناسته. ویلې پیپلن دوسته ستړی شوې؟ ورته مې وویل له پرون راهیسې همدا په یوه منډه یم. ویلې پیپلنه د ازادۍ لپاره که سفر هر څومره له کړاوه هم ډک وي خو زړه بیا هم زور کوي. ورته کتل مې چې ټوله څېره یې بدرنګه شوې وه. فکر مې کاوه چې د انسان څېره روغه وي نو څومره ښکلی ښکاري، خو چې یو داغ پرې ولګي ټوله ښکلا یې له منځه ځي. ورته مې وویل د کوم ځای څخه یې او عمر دې څومره دی؟ ویلې د 22 کالو په عمر وم چې دې جهنم ته راټېل وهل شوی یم او له جنوبي افریقا څخه یم. کوم 15 قتلونه مې کړي خو یو مې هم په ټوپک او په توپنچه نه دي وژلي. ټول مې پر خنجر وژلي.
چې اوس هم یو له ځان سره ګرځوم. همداسې یو تاو کړی خنجر راویست. ما هم ټوپک په لاس کې ټینګ کړ. په خندا یې وویل مه ویرېږه. پیپلنه که ما غوښتلی نو په لاره کې مې هم له منځه وړلی شوی. په هر حال د ملګرو ځای ته یې وروستلم. په زړه مې غټه تیږه کېښوده او د کښتۍ سامان مو سره راټول کړ. جان هم یو څه ښه شوی و. د ماترو خوارکي څېره له ویرې ډکه وه. هر سړي خپله برخه سامان په اوږه کړ او په جزیره کې روان شو. د سبا رڼا په لګېدو او ورسره یې لږه لږه ګرمي هم راوسته. بونا پمن له معمول سره سم زموږ په مخ کې روان و. زما وهلو څه اثر پرې نه و کړی. کله کله به یې په غضبناک نظر راوکتل. یو دوه وارې خپل غاښونه هم راته له غوسې وچیچل. کله به یې زارۍ کولې چې خپل خنجر ورکړم. یو څو لغتې مې بیا ورکړې. بیا یې د خنجر غوښتنه نه کوله. ښکاره وه که خنجر مې ورکړی وی په ناپامۍ کې به یې خپل وار اخیست. عجبه خو دا و چې زما ملګري ترې ویرېدل. فرینډز ویل دا د خفسې زوی مو په ویدو چیرته په مرۍ راکېنني. جان که څه هم ښه و خو بیا هم ګوډ ګوډ روان و. کله چې لمر ښه راوچت شو موږ یې له د جزیرې جنوبي برخې ته ورسېدو. ځای ځای د ځنګل واښه د سړي له قد څخه لوړ و. د ځنګله دغه برخه چې ځمکه یې لمده وه د مارانو د تګ چاپونه پکې له ورایه ښکارېدل. د ځنګل په ونو یو قسم چې شکلونه یې سارایي سویانو ته شوي وو ډېر بیزوګان ناست وو. دا قسم بیزوګان مو په اول وار ولیدل. له ښه مزله وروسته مو د لرګي وړې وړې کوټې ستر سترګو شوې. معلومه شوه چې دا وړې وړې کوټې په ځنګله جوړې دي. همدغه پمنو د هغو خلکو لپاره جوړې کړي دي چې دوی ته پناه راوړي او دوی د پیسو په بدل کې مرسته کوي. موږ یې هم یوې وړې کوټې ته ودرولو. دا کوټه د ونو منځ کې په داسې انداز جوړه وه چې په ډېر لټون سره پیدا کېده. داسې هیڅ نه معلومېدل چې دلته کوټه موجوده ده. بونا د کوټې ور خلاص کړ او ګرمه هوا ترې راووته. کله چې دا ګرم تپ له کوټې ووت نو موږ ورننوتو. جان خوارکی زیات په تکلیف کې و. په کوټه کې 4 کټونه او پاکې بسترې له مخکې موجودې وې. د دیوال خواته یوه المارۍ هم وه چې لوښي پکې پراته وو. موږ هم له یو بل د کتو بغیر په کټو څملاستو او فرینډز راته وویل پیپلنه زه خو وایم چې خوب وینم. داسې راته ښکاري لکه موږ چې د شیکاګو کوم منځني هوټل ته راغلي وو، نه دا چې د پمنو سیمو ته. ما خو داسې ګمان هم نه کاوه. ورته مې وویل ښکاري خو همداسې، خو هوښیار اوسېږئ، بیا هم باور نه دی پکار. کله مې چې د بونا شکل ته وکتل د شپې نه اوس زیات ویرونکی ښکارېده. ورته مې وویل ته اوس تلای شې او زموږ د ټولو له طرفه ستاسو له مشر زوسال څخه مننه وکړه. ټوله ورځ د پمنو په دنیا کې تر لمر لوېدو ویده شوي وو. کله چې لمر لوېده ور راوټکېده. په ویره هر یو راپاڅېدو. معلومه شوه چې پمن لاشوني او بل ملګری دی. کله چې له ټوپک سره ور ووتم په خندا یې وویل امید دی چې په کوټه کې به مو ورځ ښه تېره کړې وي. ورته مې وویل ښه وه، موږ له تاسو څخه مننه کوو او غواړو چې ژر تر ژره خپله د کښتۍ واده پوره کړئ او موږ له دې ځایه رخصت کړئ. سمه ده پیپلن ملګریه، خو تاسو ته معلومه ده چې د سنټ مارټن وسلوال بحري ساتونکي ستاسو په لټه کې دي. نن سهار هم په ساحل کې ښکته شول خو د ناروغۍ له ویرې جزیرې ته رانغلل. د هغوی مشر موږ ته ګواښ وکړ چې که تاسو ته مو پناه درکړه او یا در سره پیدا شول نو سزا به یې درناکه وي. هغوی تر ځنډه په ساحل ولاړو. یو څه شاوخوا یې پلټنه هم وکړه. د سګرټو څو ټوټې هم پیدا کړې. خو موږ په ډېره مشکله هغوی ته ډاډ ورکړ چې دلته کوم راتښتېدلی بندي نه دی راغلی. بیا هم زموږ په خبره یې یقین نه راته او کیدای شي چې ستاسو په پلټنه یو ځل بیا هم ناڅاپي راشي. خو تاسو دا مهرباني وکړئ چې له کوټې راونوځئ. او زوسال ویل چې ډېر ژر به ستاسو شکلونه په خټو او نورو شیانو در بدل کړو چې له موږ سره مو فرق ونه شي. کیدای شي په دې لار د ناڅاپي حملې نه هم بچ شئ. ورته مې وویل سمه ده، خو د کوم فریب کوښښ چې ونه کړئ. ویلې بېغمه اوسه، زموږ خبره یوه ده، خو تاسو هم باید حوصله وکړئ. پرون مو زموږ ملګری هم وهلی او خنجر مو هم ترې اخیستی. د پمن لاشوني لبو لهجه داسې وه لکه یو قمندان چې خپل پوځ ته وینا کوي. غوسه یې راوسته، خو څه مې کړي وای، د همدغو پمنو رحم او کرم ته پراته وو. که بحري ساتونکي په رښتیا په ساحل پیره کوي نو زموږ روغ وتل ممکن نه دي.
او د بل طرف نه دا ویره وه که موږ زیات وخت دلته پاتې شو نو د دوی په ناروغۍ کیدای شي اخته شو. په عجب کشمکش کې راښکیلو. خپل ملګري مې یو لوري ته کړل او ورته مې وویل وخت ناوخت له دغو پمنو سره جنګ کول ښه خبره نه ده. موږ له هر طرف نه د دوی په قبضه کې یو. چې دوی څه وایي باید هغه وکړو. فرض کړئ که موږ 10-12 پمن هم ووژنو نو څه فایده؟ دښمنان مو زیاتیږي او له هر طرف نه به د سپي په مرګ مړه کیږو. وروسته بیا زوسال راغی. زوسال ویل چې سبا 8 بجې موږ ته خوراک په ساحل کې اچوي. زه به تاسو لپاره یو څه ځان ته کړم. تاسو باید هوښیار واوسئ. کیدای شي په ساحل ولاړو ساتونکو ته امر هم راوړی وي چې جزیرې ته د پلټنې په نیت ننوځي. تاسو خپلې ټوپکې په یو ځای کې خوندي کړئ. د ستړیا او د خوب له طرفه مو حالت خراب و. اجازه مو ترې واخیسته. د خپلې کوټې په لوري د پمنو په شکل را روان شو. کله چې کوټې ته را ورسېدو او په کټونو څملاستو ملګري مې ویده شول. خو زما له سترګو خوب لرې تللی و. د خپلو سترګو په وړاندې مې خپل تیر شوی ژوند شروع و. خپل د جنت په شان آرام کور را یاد شو. مور، پلار، ورونه، خویندې د ټولو صورتونه مې مخې ته نیغ ودرېدل. مور مې څومره مهربانه او زړه سوانده وه. څومره ورباندې ګران او منلی وم. څومره له خوښۍ ډک ژوند مو لره او څنګه دغه د خوښۍ څلی مو راولوېده. بیا مې یاد شول چې پلار مې په کومه پیښه کې مړ شو. په وینو یې لت پت کور ته راوړ. خبر شو چې په موټر باندې لوی موټر ختلی و. مور مې له ډېره غمه بېهوښه شوه او 2 میاشتې وروسته هم له ډېره رنځه په خپله لار ولاړه. دا چې زه له ټولو لوی وم ځان ته مې په یو مستري خانه کې کار پیدا کړ. هلته زما په شان ډېر مجبور راټول شوي وو. د جرم دنیا مې له همدغه ځایه شروع شوه. جرس ځلول او نورې ناروا لوبې مې له همدې مستري خانې څخه زده کړې. په اول وار په 6 میاشتو بند محکوم شوم. هغه وړوکی جنت چې مور و پلار راته تیار کړی نه پوهیږم چې څنګه زموږ نه دړې وړې شو. زه بیا د جرم دنیا ته راغلم چې بیرته سمې دنیا ته تګ ترې مشکله خبره ده. محسوسه مې کړه چې له سترګو مې دومره اوښکې تلې او آن ګریوان مې لوند شوی. ټول بوج مې په ضمیر پروت و. ناڅاپه غلی غلی ور وټکېده. د یادونو لړۍ یې راوشکوله. ژر مې ټوپک ته لاس کړ او غلی شوم. زړه مې یو څه بې اختیاره وښورېده. یو ځل مې فکر شو چې هوا ور خوروي، خو نه د دویم ځل لپاره بیا وټکېده. ژر مې ورته وویل څوک یې؟ هیڅ ځواب نه راته. یو څه وخت وروسته بیا وټکېده. بیا مې په زوره ورته وویل څوک یې؟ په کراره ورغلم او د وره له چولې مې وکتل. د سبا رڼا لا سمه نه ولګېدلې خو څوک مې تر سترګو نه شول. ما ویل څوک خو نه ښکاري. جان ویل عجبه ده، کیدای شي پیپلنه هوا وه. د باندې هوا چلیږي. خو فرینډز ویل څوک ضرور دي، ځکه ما یې د منډې او د پښو دربا واورېده. ما ترې وویل کیدای شي دا زموږ وهم وي او که په رښتیا هم څوک راغلي وي نو په رڼا به یې د پښو پلونه وګورو. موږ چې همدا خبرې کولې بیا ور وټکېده او د پښو دربا ورسره وه. په تلوار مو ور خلاص کړ او شاوخوا مو وکتل. څوک مو تر سترګو نه شول. ما ترې وویل کیدای شي کوم شادي وي. موږ لا په همدې خبرو کې وو چې د ماترو له خولې چغه ووته او مخ په کوټه یې منډه واخیسته. کله مې چې جان ته وکتل له ویرې بېهوښه راوغورځېده. ګورم چې د انسان جسم ته ورته یوه ډېره ویرونکې او بدشکله بلا ده. نه پوهېږم چې څه و، خو د لیدو تاب مې نه شوی راوړی. د بت په شان ورته ولاړ وم. دومره وپوهېدم چې فرینډز هم په ځمکه راوغورځېده. نور زه هم په ځان خبر نه شوم. کله مې چې سترګې خلاصې شوې نو کتل مې چې په هماغه ځای کې پروت یم او لمر ښه جګ راختلی. جان او فرینډز هم هماغسې پراته دي. په زړه کې مې چغې وهلې، خو له خولې مې هیڅ غږ نه خوت. د سترګو لاندې مې پمن تاوېدل. فکر مې کاوه چې خوب وینم، خو خوب نه و، دا حقیقت و. زوسال مې لیده چې نورو ته یې امر کاوه. زموږ ټوپکې یې سره راټولې کړې او د هغه په پښو کې یې واچولې. بیا یې زموږ تلاشي شروع کړه. لږ وروسته یې زموږ لاسونه را وتړل، خو په دې خوښ وم چې ملګري مې لا ژوندي وو. خو نه پوهېدم چې په موږ یې جادو کړی چې هیڅ مو ځان نشو ښورولی. زوسال را خواته شو او ویې ویل څنګه هغه بلا دې خوښه شوه پیپلنه؟ ستاسو څه خیال و
چې موږ بې وسه ستاسو څه نشو کولی چې وخت ناوخته مو ټوپکې راته نیولې. زما داسې کمالونه یاد دي چې په لیدو به یې لیونی شي. زړه خو مې غواړي چې ساتونکو ته دې وسپارم، خو بیا خیر. بونا ته یې اشاره وکړه او یو څه شربت یې په خوله کې راواچول. شربت څه د اور لمبه وه چې له ستوني مې ښکته شول، بیا په ځان خبر نه شو.